د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په تیره اونۍ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د روان 1404 لمریز کال د سرطان میاشتې په 13مه نیټه په ملي پراختیا شرکت کې د څو تولیدي فابریکو کمپلیکس پرانیست. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دغه کمپلیکس بیا فعالول د داخلي تولیداتو او صنایعو د ودې او پراختیا په برخه کې بنسټیز ګام وباله او زیاته کړه چې په دې سره به پر بهرنیو تولیداتو د افغانستان تکیه راکمه او د کورني صنعت په پیاوړتیا او پراختیا کې به د پام وړ مرسته وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه کې 6 پروژې منظورې شوې. د غونډې ته چې د روان 1404 لمریز کال د سرطان میاشتې په 13مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه، له اجنډا سره سم 28 پروژې د منظورۍ لپاره وړاندې شوې. له بحث وروسته 19 پروژې تعدیل د 228 میلیون افغانیو په ارزښت 6 پروژې منظورې او د یوې پروژې قرارداد پسخه شو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډې ته چې د روان 1404 لمریز کال د اسد میاشتې په لومړۍ نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه، له اجنډا سره سم د فراه ولایت د ابو نصر فراهي بندر د تاسیساتو جوړولو او د موټرونو د تخلیې او بارګرۍ لپاره د ځمکې د انتقال او دغه بندر د پراختیا موضوع وړاندې شوه. له بحث وروسته پریکړه وشوه چې په ابو نصر فراهي بندر کې د تخلیې او بارګرۍ او اړوندو ادارو لپاره 4 سرچرې په ځمکه ځانګړې شي. همدارنګه په دې غونډه کې د خصوصي سکتور له لوري د غزني ولایت په مرکز کې د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت پر ځمکه د سړې خونې او جوسو کارخانې جوړولو پر طرحه هم بحث وشو. له هر اړخیز بحث وروسته یاده طرحه تایید شوه. د دې طرحې له مخې په 15 جریبه ځمکه کې د 15 ټنه په ظرفیت سره سړکونه او همداراز د جوسو کارخونه جوړیږي چې 140 میلیونه افغاني پانګونه پرې کیږي. یا تصامیم د منظورۍ په موخه د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب دفتر ته واستول شول. ګران ملت زړه کې را څرګند کړم